او داسې کچیرې په ژبه سره څوک تشی وڅاکي نو هغه څکل په وجه باندې د یغ رژه خو موتیږي نه. البته دا عمل مکروه عمل دی، دا عمل خوښ شوی نه دی. مطلب یې دا دی چې دغه رژه کې د یخ په صوبه کې فرق راځي. او کچیرې داسې وي چې هغه بعضې ښځونه داسې وي چې د هغې خاوند ډېر سخت مزاجه وي، همیشه یې لواړ وخسته وي، ښځه نه پرېږدي چې معمولي غلطي ځنې وشي بس د دغسې بیا دماغ چکر وخلي. نو داسې حالت کې چې ښځه په دا باندې پوهېږي چې د مو خاوند سخت مزاجه دی، هغه ویګه چې روشي که په ترکاري باندې مولګه کمه وه یا مولګه زیوته وه یا په چای باندې چینه کمه وه یا زیوته وه، بیا د مو خیر نشته. په داسې صورت کې بیا شریعت ګنجایش ورته ایښتی چې دوی څکلی شي، خو عادت ته نه جوړوي. څکلی شي هغه دا وڅکي په انا بعد هغه خوند تیاکو د داسې ښځې دپاره د رژه مکروه کېږي، نه په صوبه کې فرق نه رسي. دا ولته چې د ښځې خاوند سخت مزاجه وي، هغه خاوند په دا باندې پوهېږي نه چې دا ښځه د مو دپاره کیم عمل کو. البته که د چا خاوند سمجداره وي یا شور وي، په دا باندې پوهېږي چې که مولګه زیاتی شوه که کمه شوه خو رژه دو د ښځه کیمه غلطي دو. په داسې صورت کې که ښځه بیا وڅکي د هغې دپاره مکروه عمل دی، خو دا شرط ولته دی که چیرې سړی په ول نه و، د سړي دماغ خراب وي، همیشه یې ډنډه واخیستې وي، بیا په یو صورت کې د ښځې دپاره دا ګنجایش ته په یو وخت کې دا عمل مکروه عمل نه دی.